السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، تاسو ټول به په خپل موبایل کې کروم براوزر استعمالوئ. کروم اصل کې د ګوگل یو پروډکټ ده چې په هغه کې مثال یو براوزر ده چې په هغه کې موږ هر شی سرچ کولی شو، یوټیوب، فیسبوک، هر شی مو په کروم کې هم چلولی شو. خو د هغه باوجود خلک کروم هغه یوټیوب، فیسبوک هر شی ځان ته ایښي دي او هغه ځان ته چلوي. خو نن به زه په کروم کې دې رقم شان در وښیم چې هغه د تاسو لپاره ډېر ضروري دي چې تاسو پرې پوه شئ چې دا څه لپاره دی او دا څه لپاره ده. که تاسو هسټري نشئ ډیلیټ کولی، یعنې سړی د هر څه سرچ کوي د هغه بعد د یوه غواړي چې ډیلیټ یې کړي، هغه ډیلیټ کېدو طریقه به در وښیم. په کروم کې به نور دې شان در وښیم چې مثال څرنګه موږ خپل موبایل سایز کمپیوټر سایز ته واړوو. په کروم کې به تاسو نور دې شان در وښیم چې مثال څرنګه موږ یو څه سرچ وکړو، هغه ډیلیټ کړو او د هغه بعد کوم هغه ویب سایټونه دي چې هغه موږ خپل موبایل په سکرین راته کېدو. نو ویډیو تر پای وګورئ. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن تاسو ته د کروم په براوزر چې کوم د هغه د رقم شان تاسو درښیم چې هغه ډېر ضروري دی د موږ د پښتنو لپاره چې هغه دوی ته معلوم وي. ولې په کروم کې د رقم غلط شان هم شته او د رقم ښه شان هم شته چې هغه چې موږ ته معلوم شي. دغه ته وایي کروم. په هر موبایل کې به تقریبا وي، که نه وي تاسو له پلی سټور نه انسټال کولی شئ. کروم چې کله موږ خلاص کړو، دلته د موږ هر شی هغه راوړي کوم چې موږ سرچ کوو. صحیح ده؟ دلته موږ فیسبوک، یوټیوب، ګوګل هر شی سرچ کولی. صحیح ده؟ نو دغه ما اوس مخکې کرکټ کتل، نو ما سرچ کړی و. صحیح ده؟ دلته زه ستاسو درښیم چې موږ څرنګه خپله هسټري ډیلیټ کړو، یعنې کوم شی چې موږ سرچ کړي هغه موږ څرنګه ډیلیټ کړو. هسټري ته به لاړ شئ. هسټري ته چې کله ولاړ شئ، دغه د موږ هسټري دا موږ څرنګه ډیلیټ کولی شو. آجکل لیکلي کلیر براوزنګ ډیټا او دلته لیکلي لاست اور او مثال څومره وخت ډیټا چې ته هغه ډیلیټ کوي. زه لیکم آل ټایم او دلته به ټوله ډیټا ډیلیټ شي. د موږ موبایل چې ډېر سلو کېږي هغه د دغو شانو وجې سلو کېږي. دا کیش د میمري، کوکیز سایټ. صحیح ده؟ له دغو شانو چې د موږ موبایل چې دغه ډېر سلو کېږي. نو دا کیش د ایمیج کوم ده، دا زه په ورځ کې 2-3 وار خامخا ډیلیټ کوم. ولې ما ډېر کال په کروم کې وي، نو د ما دا شان زیاتېږي، نو زه بار بار ډیلیټ کوم. صحیح ده؟ نو کله زه دا ډیلیټ کوم، تاسو به ګورئ دا بار شی ختم شي او ډیټا چې کومه ده هغه د ټول عمر ډیټا چې ما سرچ کړی وه هغه ډیلیټ شوه. صحیح ده؟ آل ټایم مطلب ټول وخت. نو ډېر خلک مثال زه کله ویډیو جوړوم، نو بیا خپل موبایل سکرین چې ده هغه د کمپیوټر پوره کم کومه، د کمپیوټر غوندې سیسټم پکې راسي. نو هغه ډېر خلک ورته نه ده معلوم. هغه زه نن درښیم. کله چې تاسو دغو دریو ټکو کلیک کړئ، دلته په دغو دریو ټکو چې کله کلیک وکړئ، نو د هغه به دلته لیکلی دی ډیسکټاپ سایټ. صحیح ده؟ زه به اوس په ده کلیک کړم، بیا څه شی کې تاسو ګورئ دا اوس د کمپیوټر په رقم څه رقم چې په کمپیوټر کې شان راځي هغه رقم دلته په موبایل کې راغی. تاسو په خپله وینئ چې څه رقم باندې راغی. دغه رقم باندې تاسو خپل د موبایل سکرین کمپیوټر ته اړولی شئ. زه یې بېرته موبایل ته اړوم، نو اسانه یې په موبایل شان زر کتل کېږي، خو تاسو یې کولی شئ. دلته زه نور شان درښیم، ضروري شان دي. صحیح ده؟ دلته تاسو به دا وایئ چې دغه ما کړی ده، ما اپلیکیشن انسټال کړی. تاسو باید چې دغه ما اپلیکیشن انسټال کړی دغه رقم سره، تاسو باید چې دغه ما اپلیکیشن انسټال کړی ده. دا اپلیکیشن نه دي، دا ما د کروم پیجونه کړي دي، سیف کړي دي، لکه د هغه په شکل کې څه بولي، د اپلیکیشن په شکل کې. دا څرنګه کېږي؟ دا به موږ دغو دریو ټکو ته لاړ شو او دلته لیکلی دي ایډ ټو ہوم سکرین. صحیح ده؟ دا لیکلی ایډ ټو ہوم سکرین، په ده باندې موږ کلیک وکړو او دا پیج کوم ده دا به موږ دلته یو نوم واچوو. دا نوم خو ډېر غټ ده، بد ښکارېږي هلته په سکرین کې. سلیکټ آل او دا به ډیلیټ. صحیح ده؟ دلته به ولیکو کریک بز. صحیح ده؟ ولې دا زه کوم ویب سایټ ګورم دا کریک بز ده. صحیح شو؟ اوس به دلته راسو او دلته به کریک بز پروت وي. وینئ دا ګورئ. صحیح ده؟ تاسو باید چې دا اپلیکیشن د اپلیکیشن د کار به پوره د اپلیکیشن په رقم کې څه رقم چې اپلیکیشن کار کې هغه رقم اپلیکیشن به دغه ویب سایټ به دغه کار کې. صحیح ده؟ دا خو درې شان شو، ضروري شان شو.
د هغه بعد که تاسو غواړئ مثال نوی پیج خلاص کړئ هغه تاسو په نیو ټیب کې خلاصولی شئ. او دلته یو بل ضروري شی درښیم چې موږ څرنګه پاسورډونه چې کوم دي هغه موږ ډیلیټ کړو. ډېر خلک کیدای شي چې د تا موبایل ور واخلي او د تا له موبایل نه د تا د آیډیانو پاسورډ یې وګوري. دلته چې موږ لاړ شو درې ټکو ته او سیټینګ ته لاړ شو او دلته به لیکلي پاسورډز صحیح ده. نو دلته لیکلي دي پاسورډز او دلته ټول پاسورډونه راځي کوم چې تاسو په هغه کې لوګین کړي دي څه بولي په کروم کې تاسو کوم پاسورډ یې کړی دي انټر کړی دي داخله کړی دي هغه دلته ټول پاسورډ راځي خو زه تاسو ته اوس خپل نه درښکاروم. صحیح سو دا سو ضرور شی دغه ډېر تر ټولو ضرور شی چې کوم هغه دغه و. دلته که تاسو نور شیان درښیم سیټینګ کې هغه هم تاسو درښیم. سیټینګ کې که تاسو لاړ شئ سایټ سیټینګ او دلته تاسو د یو ویب سایټ نوټیفیکیشن بندولی شئ کوکیز یې بندولی شئ لوکیشن یې بندولی شئ. دلته ټول مال شی بند کړي دي یو نیم شی الاو دي صحیح. که تاسو نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ نو ما د ډېرو ویب سایټو بند کړي دي ونې د 59 ویب سایټو بند دي او خالي د 10 خلاص دي صحیح ده. یعنې ماته نوټیفیکیشن راتله چې د هغو ویب سایټو نه صحیح ده. او ایډز بندول ایډز دلته بند کړي که داسې وي خلاص دي او که داسې وي ایډز بند دي له تاسو به ایډز نه راځي په ډېرو هغه کې څه بولي ویب سایټو کې. نو دغه یو څو ضروري شیانو چې هغه ما ضرور ګڼل چې تاسو یې دروښیم په دغه هغه کې څه بولي کروم کې صحیح نه. اکسیسیبیلیټي ته چې کله موږ لاړ شو دلته موږ د خپل خط سایز کوم ده هغه غټولی او وړولی شو صحیح نه. کوم خط چې موږ په هغه کې سرچ کوو په کروم کې کوم ګوګل کې هغه دلته موږ وړولی او کمولی سو صحیح ده. نو دغه څه معلومات ولېږه چې مال تا سره کروم باره کې درکړمه او کیدای شي چې ډېر مې خوښ سوی یم که مې خوښ سوی وي ویډیو ملګرو سره شیر کوئ چې نور ملګري هم فایده ترې نه واخلي. ډېر ډېر مننه. د الله په امان.